د ګلبدین حکمتیار نوم ولې او څنګه په شمشتو باندې بدل سو؟ د ولسي جرګې پخوانی غړی لالی حمیدزی حکمتیار ته څه جواب ورکړی دی په دغه ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. له هغه وروسته چې ګلبدین حکمتیار د شهید ډاکټر نجیب الله د تلین د لمانځلو مخالفت وکړ او وی ویل چې خپلو پلویانو ته یې امر کړی چې د لوی جرګې تالار، ارګ او پارلمان محاصره کړي تر څو د ډاکټر نجیب تلین ونه لمانځل شي. خو د ګلبدین له دې څرګندونو وروسته افغانانو سخت غبرګون ښکاره کړ. پر ګلبدین او پخواني مجاهدین یې تندې نیوکې وکړې او هغه یې د پاکستان غلامان او لاسپوڅي وبلل. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د ګلبدین حکمتیار نوم په شمشدو بدل کړی دی او ګڼو افغانانو هغه ته د شمشدو لقب ورکړی دی او ویلي دي چې ګلبدین دلته هم غواړي چې د مهاجرت د وختونو د شمشدو کیمپ قوانین عملي کړي. له تېرې ورځې راهیسې بې شمېره ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي چې عام افغانان پکې ګلبدین ته سپکې سپورې وایي او هغه د پاکستان جاسوس او یو پردی شخص بولي. باید وویل شي نه یوازې دا چې عوام افغانانو ګلبدین ته د شمشتو لقب ورکړل شوی دی بلکې ځینو سیاستوالو او د ولسي جرګې وکیلانو هم ګلبدین ته د شمشتو نوم کارولی دی. د ولسي جرګې پخواني غړي حمیدزی لالي ویلي چې اوس هغه وخت تیر دی چې د کرنل امام او حمید ګل په غوښتنه به په افغانستان کې هر څه ترسره کېدل. اوس افغان ځوانان په خپله غوښه د خپلو ویاړونو او ارزښتونو لمانځنه کوي او د وطن غدارانو او جاسوسانو ته په مخ سپیړه ورکوي. باید وویل شي چې شمشتو کیم د کرکې هاخه غواړې ته د افغان مهاجرینو لپاره جوړ شوی و چې ګلبدین حکمتیار پرې واکمن او له ځان څخه جوړ کړي قوانین به یې په خپله خوښه پر بېوزله افغانانو عملي کول. قسم افغانان له یوې خوا له جګړې تښتېدلي وو خو له بلې خوا یې په شمشتو کیم کې د ګلبدین او زامنو تر سختو ظلمونو لاندې ژوند کاوه. که به چا ګیره خریلې یا به یې پتلون اچولی و داسې سزا به ورکول کېده چې د ټولو به یاد وه. هیله دې نه وي چې ګلبدین حکمتیار څو موده مخکې شمشتو کیم د افغان جهاد مدینه منوره بللې وه. ګلبدین دغه خبره د شمشتو کیم د نصرت مینې په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال کړې وه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې مدینه منوره د اسلام په پیل کې د جهاد مرکز و همداسې شمشتو کیم هم د افغان جهاد مرکز و. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د لوی الله په امان.